نو دې درو ځایونو کې نبی علیہ السلام فرمایي زبیر رومبه هغه ځای حساب کتاب کې امام قرطبي لیکي پر احوال د آخرت کې چې کله حساب کتاب شروع کېږي او حدیث د نبی علیہ السلام چې حساب کتاب شروع کېږي نبی علیہ السلام فرمایي دنیا کې موږ د ټولو امتونو نه رستو یو په آخرت کې به د ټولو نه مخکې یو ټولو نه مخکې به یو حساب کتاب به زما امت سره د ټولو امتونو نه مخکې کېږي جنت ته به د ټولو نه مخکې زما امت داخلېږي راغلي رستو یو خو جنت ته به مخکې دي نو چې حساب کتاب کله شروع کېږي د نبی علیہ السلام د امت نه نو دې ځای کې به الله آواز وکړي د الله رسول یو کس را مخکې کا یو کس را مخکې کا چې زه هغه سره حساب کتاب وکړم په خپله خوښه یو کس را مخکې تله د میزان لګېدلې د جناب الله په خپله تول کوي په خپله رب العالمین د چا په لاس هم نه کوي جبریل علیه السلام ولاړ دی وحی هغه راوړی ده او ولاړ دی باقاعده چې رب العالمین په خپله تول کوي نو فرشتې مقربې ټولې ولاړې دي هغه یو بادشاه چې کله ودرېږي د هغه وزیران او د هغه نږدې نږدې خلک ټول تابعدار ولاړي رب نه وایي څوک نو چې الله په خپل حساب کتاب کوي نگراني کوي جبریل علیہ السلام ولاړ دی اسرافیل علیہ السلام ولاړ دی اسرائیل علیہ السلام ولاړ دی دا ټولې فرشتې ولاړې دي هغه فرشتې چې ستا اعمال یې لیکلي دي عملنامه د ښي طرف تم دلته ناستې فرشتې ګس طرف تم څه نیکۍ لیکي څه ګناهونه هغه ولاړ دي که څوک اعتراض وکړي سوال وکړي چې دا نیکي خو ما ډېره کړې وه دا ګناه خو ما نه ده کړې چې هغې جواب ورکړي او آدم علیه السلام به ولاړي ټول اولاد ته تر قیامته پورې چې څومره دي ځکه د هغه اولاد سره حساب کېږي او د کوم پیغمبر اولاد سره چې حساب امت سره چې حساب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړي نبی علیہ السلام مبارک ته رب العالمین آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه زه د خپلې خوښې را مخکې کړه بیا به زه ګورم خدای یو پکې ته را مخکې کړه چې حساب کتاب به سره وکړي دا به ډېر سخت وخت دی انتهایی سخت ځکه رب العالمین حساب کتاب کول داسې وړه خبره نه ده ډېره ګرانه خبره ده من حوسب عذب حدیث پاک کې راځي چا سره چې صحیح طریقې سره حساب کتابو شو تباه شو ولیکن من نوقش هلکا تباه شو تباه ولې موږ له چې الله کوم نعمتونه را کړي دي ډوډۍ جامه جون سا اوبه بچي رزق د دې موږ شکریه رب العالمین ته پوره کولی شو تاسو نه تپوس کوم ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار الله د نعمتونو تاسو شکریه نشئ پوره کول انسان خو ډېر ناشکره دی ظالم دی ظلم کوي نو چې حساب کتاب کله الله کوي نو ګرانه خبره ده خاصو غلام نشي کولی یو سړی دا وایي چې زه باندې دروغ وایم لکه دنیا کې خلک دروغ وایي چې ما خو دا ګناه نه ده کړې انکار به وکړم نو انکار هم نشي کولی هغه ځمکه به الله راولي چې په کومه ځمکه دې ګناه کړې را مخامخ به یې کړه لاسونه به دې ګوۍ شروع کړي په ما را ګناه کړې خپې به دې ګوۍ شروع کړي په ما دې ګناه لتلی دی ژبه به دې ګوۍ شروع کړي پوزه به دې ګوۍ شروع کړي اندامونه وي دا انسان به د خپلو اندامونو ته غوسه شي چې زه خو ستا سره پاره دروغ یم چې تاسو دوزخ نه بچ کړم چې تاسو ځان په خپله دوزخ کې غورځوئ نو غورځوئ یو شی به پټ نه شي او که ته بیا هم دروغ یې نو په ژبه به دې مهر ووهلی شي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله فرمایي په خولې به مهر ووهلی شي لاسونه خپې به کوئ او شهادت به شروع کړي عملنامه کې بار څه لیکلي چې ته عملنامه وګورې چا له په خلاف چا له په ګس لاس چا تر اشاره طرف نه دې کې به لیکلي لکه دا خو هغه پوټینۍ غوندې ګناه وه چې ما ته اسم نه ښکارېده دا خو پکې هم شته ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها نه زما وړه ګناه پرېښې ده او نه لویه ټولې شمېرلې دي ووجدوا ما عملوا حاضرا چې ستا عمل یې ګټل به داسې مخامخ لکه شیشې غوندې نو چې رب العالمین ورته آواز وکړي چې دا لومړی ته په خپله خوښه که باقي به سره مونږ وي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې زه به وګورم یو خوا بل خوا زما نه ښي طرف ته به فیضا عن یمیني ابوبکر صدیق کوله او کس طرف ته به زما دا یو څوک نبي علیه السلام ور مخکې کړي
ځکه حساب کتاب د الله ذوالجلال سره داسې وړه خبره خو نه چې الله رسول حساب کوي. حضرت ابوبکر صدیق به مټ ونیسي تور مخکې چې تا سره لومبي حساب کتاب وکړي ابه چغې جوړې کړي نه الله رسوله زه خو نه شم پام کوه ګوره ما ور مخکې نه زما عمل کم دی او که زه دې ور مخکې کړم او زه ناکام شوم او دا به داسې وخت دی چې د دواړو جهانو سردار به هم جاړي صحابه به هم جاړي او حضرت ابوبکر رضی الله سره کاږي به چغې وایي جاړي به او دا لومبي ګورې کار ډېر ګراني اوس هم چې دا سور دا انټرویو له لاړ شي که نه او تپوسونه ترې کوي نو هغه استادان هغه لومبي باندې ځان ستړي کړي لومبې ګرانې وروسته بیا لکه ګزاره شروع شي دا الله رسوله ګورې ما ور مخکې نه کې زه خو ډېر کمزور او دا به ډېره لویه بدنامي وي چې لومبې اواز وشي چې د پیغمبر علیه السلام دا امتي ناکام شو چې لومبې په ما د ناکامۍ اواز کېږي خو دا ستا دپاره ښه نه ده ما لم تبی دا الله رسول دا عمر ور مخکې که دغه عثمان ور مخکې که دا بل ور مخکې که رضی الله عنهم د صحابو کې یو کس ور مخکې که خدای ته زه نشم کولی جاړي به لاس پهتې راکاږي نبي علیه السلام به ور مخکې کوي دې به لاس راکاږي رستو کېږي به نبي علیه السلام به مخکې کوي جاړي به رب العالمین د سلګۍ دي جړاګانې دي رب العالمین به آواز وکړي پرېږدې د ابوبکر به را مخکې کوي بلکل چې را مخکې نه کړي نه به را مخکې کوي ولې الله ذوالجلال ولې دا دنیا کې تا یو ټکی ویلی د نبي علیه السلام مبارک د خولې نه یو ټکی ختلی دی تا نه دروغجن کو تا ویلي چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنتی دی عمر فی الجنه عمر جنتی دی عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی علی فی الجنه علی جنتی دی تر دې نو بغشتي چې دا جنتیان دي نو تا خو نه دروغجن کوم اوس زه دا دې بېزاړو بې کتابه جنت ته ځي الحمدلله لومبی اواز بوش او یا زره کسان به رب العالمین بې د حساب او بې د کتاب نه جنت ته ولیږي او یا زره کسان د دې امت د نبي علیه السلام او په مسلم شریف کې یو بل حدیث دی چې هغه او یو زرو کسانو کې سره به بیا یو کس سره به رب العالمین او یا زره نورم جنت ته لیږي دا به هم الله لیږي جنت ته دا به حساب کې کتاب لیږي بیا د هغې نه پس عام حساب کتاب شروع شي څوک به بانې کوي څوک به دروغ وایي څوک به جړاګانې کوي څوک به فریادونه کوي خو رب العالمین دربار کې خو نه فریاد دغه وخت کې کار کوي او نه جړا کار کوي او نه بې د سفارش نه سفارشان به څوک به سفارش کوي پیغمبران به کوي علما به کوي حافظان به کوي صدیقین به کوي شهدا به کوي دا خلک به د رب العالمین په دربار کې سفارش کوي چودریان او د دنیا د کارخانهدار به سفارش نه کوي دا غریبانان خلک دا بې کسه بې څوکه خلک به د رب العالمین په دربار کې سفارش به کوي یو به یې نیولي څوک جنت ته لیږه څوک جهنم ته لیږه یو حدیث پاک کې راځي یو سړی به یې نیولي جهنم ته به یې روان کړي حضرت آدم علیه السلام به د کجورې د پاڼو په شان شنې جامې اغوستې او د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړې اواز به وکړي نبي علیه السلام ته په احمد باندې دا نبي صاحب نوم احمد هم دی ای احمد ستا یو امتي هغه جهنم ته روان کړی نبي علیه السلام به فرشتو له اواز وکړي هله ودروئ هغې به نه ودرئ بیا به اواز وکړي دا هلک ودروئ هله غوندې فرشتې به نه ودرئ بیا به آواز وکړي چې فرشتو دا ودروئ هله غوندې ما سره د دې یو نیکي پاتې را هغې به ورته وایي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلي علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون چې په جهنم کې فرشتې مقررې ډېرې سختې دي ډېرې مضبوطې سختې او د الله د حکم نافرماني نه کوي څه چې ورته الله وایي په هغې عمل کوي نو موږ ته خو الله ویلي چې جهنم ته روان کړي موږ نه شو درولی زه څوک یم تا الله ته ووایه چې الله موږ ته وایي نو موږ بیا ودرو فورا به نبي علیه السلام رب العالمین ته درخواست وکړي الله د ما دا یو امتي جهنم ته روان دی ورسونه سخته ورځ چې څوک اسم څوک والو له بوځي یا جیل ته یې بوځي نو خلک څومره فریادونه کوي او دا جهنم غوندې غرغانډو ته به غورځوي غرغانډو ته نبي علیه السلام مبارک فرمایي د دې لستوڼي نه به یو کاغذ راوباسو د دې سړي دا یوه نیکي د ما سره ده دا بیا تول ولا بیا کو الله به حکم وکړي دوباره ولا تول وکړي نیکۍ به یو چابړي کې واچوي ګناهونه په بل چابړي کې واچوي پیغمبر علیه السلام مبارک به هغه دومره کوټې غوندې پرچه راولي په دا نیکو کې به یې ولا واچوي
چې وې چې نه کې به درې شي ګناهونه به سپک شي مخکې به د جهنم اعلان شي اوس به اعلان وکړي دا جنت ته روان کړي څومره به خوشحاله دا سړی به راپاس د نبی علیه السلام دا لاسونه په مخبولو شروع کړي ته څوک یې ما خو نه پېژنم دا خو د لوی غم خلاص کړو دا پرچه څه وه چې دا دې پکې لیکل کړي دا څه پوټې پرچې سره د ما کار وشو وې زه ستا هغه پیغمبر یم چې په ما تا نه لیدلي ایمان راوړلی ګوره ورونو نبی علیه السلام ګورې موږ ته رونه ویلي دي رونه صحابو ته صحابه وایي موږ ته یې رونه ویلي دي حدیث پاک کې راځي یو بل سړی وایي وی الله به ځان ته رانږدې کړي دومره به رب العالمین ځان ته رانږدې کړي چې د خپل اولې به پرې د پاسه کېږي د الله داسې لاسونه نشته لکه زمونږ چې د الله د شان سره مناسب ځان ته به رانږدې کړي سرګوشي به ورسره پټې پټې خبرې شروع کړي بنده اتعرف ذنب کذا دا ګناه دې کړې دا دې کړې ده دا واړه واړه ګناهونه به ورته رب العالمین یادوي دی به یو الله کړی مې ده نو دا فلانکې دې کړې ده ګناه او الله کړی یو لکه به وایي چې دا خو هغه واړه واړه راته یادوي او ما خو ډېر غټ غټ ګناهونه هم کړي دي الله سنه هغه راته را مخکې نه کړي غرق به شم که هغه غټ راته را مخکې کړی خو رب العالمین به ورته دا پوټي پوټي دا واړه واړه ګناهونه ور یادوي دی به په دې م یېرېږي لرپېږي به چې دا واړه دي په دې مې راونه نیسي خو الله څه نه چې دې پسې غټ را یاد کړي نو چې دې پوره اقرار وکړي چې او الله دا ګناهونه چې تا کوم راته را مخکې کړل دا مې ټول کړي دي یاره خو الله سره رحیم او رحمان ذات دی وی ای بنده دا ګناهونه تا په دنیا کې کړي ما درله پټ کړي څوک درنه نه خبر دنیا کې مې پټ کړي پټ دې کړي او ته خبر وي او زه څوک نه خبر او دلته مې دله پټ کړل ځه او مې بخل درته او یوازې بخل نه په نیکو مې دله بدل کړل زه الله کولی شي دې به ډاډه شي او زما ګناهونه خو په نیکو بدل شو وی الله وی ما خو څه نور ګناهونه کړي وه خو تا ما ته ذکر نه کړله خوشحاله شو که نه چې دا واړه په وړو نیکو بدل شو نو هغه غټ به مې په غټو نیکو بدلېږي ای بنده یاد مې د ير مې نه دي امې درته ځکه یاد نه کړل چې هسې نه ونه یارېږي خفه نه شي امې دې نه مخکې دله په نیکو بدل کړي یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی قیامت کې نبی علیہ السلام با اللہ تا پا سجدہ پروتی جاری با رب العالمین با جبریل علیہ السلام برو لیگی تو ورشا نبی علیہ السلام اگورا دا ولی جاری اللہ خبر دے خود دی بعد نیکو دا شان ہے دا حضور پاک مبارک دا شان ہے جبریل علیہ السلام چراشی نبی علیہ السلام پا سجدہ پروتی جاری او دا امت ذکر بکی امتی یا رب امتی اے پروردگار زما امت اے پروردگار زما امت قرآن تک امت یاد آئی اور یہ زمون یو جماعت تے سرکاری دے کے راغر خیر منس پکی کیگی خدا رہا چیزا سرکار نہ سری اجازت ہو گواڑی وہ کی اجازت نہیں نو منس پکی کیگی او دا سے دے کی جوڑول خبرانہ نا چی جوڑی کی خدا حکومت دا جماعتو نا پا دی حکومت دی چی حکومت ہے والا جوڑ کی زی او جماعت دا پا حکومت دا دن دی چی جوڑی کی منس کیگی ورکی او خیال دی که دا سړی د امام سره سجده سهو کوي او نقول شي او که د امام بعضې وخت کې پته نه لګي چې امام کوم ځای کې خطا شوی دی نو چې کوم مقتدي ورپسې ولاړ دی نو هغه د سجده سهو ورسره وکړي نه داسې خبرې او سنت پکې ویل پکار دی یو سړي سره دی وی په لسم رمضان باندې 1 لک روپۍ وي په 15 ذی قعده باندې غنم واغشتل نو په بل رمضان کې لسم تاریخ باندې غنم او تاسو پیچیده مسله لیکلې ده او زه به مختصر دا وایم چې د زکات لپاره یو خاص وخت مقرر کړي په کال کې لکه مثلا د روژې لومبي تاریخ نو چې بس د روژې هغه لومبي تاریخ راځي نو خپل حساب کتاب دی کوه چې هر څومره پیسې در سره وي د نصاب نه زیاتې وي د هغې زکات ورکوه بعضې پیسې سړي له راشي په هغې میاشت تېروي په هغې 2 تېري په هغې 3 تېروي او چې کله ستا سړی د نصاب خاوند شو مالدار شو بس د هغې نه چې بل کال راغی هغه کال تاریخ باندې چې هر څومره پیسې د سره وي په هغې خپل زکات ورکوه
ماسخوتن 2 رکعات سنت نه مخکې او سړي وتر واجب وکړل 2 رکعات سنت د وتر نه پس او ودی کې خیر دی کولی شي. دا دې سوي یو سړي د جمعات توبه وروړي او محلي والا مزدوري ولا نه ورکوي په دې خو پوه نه شوم او مزدوري کې څوک مزدور مقرر کی توبه وروړو مزدوري در کوم په کار چې خپل مزدوري ولا ورکړي. دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي. رب العالمین موږ د نبی علیہ السلام صحیح امتیان جوړ کړي. الله د قبر د تکلیفونو د مرحلې نه په آسانه وباسي. الله ته د محشر دروازې سختونه مساتي. الله د نبی علیہ السلام مبارک د لاس حد حوض کوثر وبم نصیب کړي. الله د ګناهونو د هغې د اسبابونو مساتي. بعضې مردگان وفات شوي دي لکه نن سعدالدین خان دی مور وفات شوي د هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. زموږ د سیزو محله کې مشتاق دی ترور وفات شوي و هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. او دلته کې د حنان حاجي صاحب ټبر وفات شوي څومره چې مردگان وفات دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. لوی سفر دی الله د آخرت د خوشحالو کړي. او دعا کوي زموږ استادو چې نور څومره مشران وفات دی الله یې ټولو بخي. رب العالمین دې زموږ نه راضي شي یا الله ته رانه راضي شي. رب العالمین زموږ نه هغه عمل والا چې ته پرې خوشحالېږي. مریضانو ته دعا کوي چې الله ورته شفا ورکړي. قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي. الله آخر وخت کې زموږ په پیدا کړي. ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 149 نمبر کیسټ کې تاسو د آخرت بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. او د دې علاوه د شیخ القرآن مولانا نور الهادي صاحب دوره تفسیر او د شیخ الحدیث مولانا حمدالله جان صاحب باغی دوره تفسیر او د ډاکټر شیر علي شاه صاحب دوره تفسیر او د قاضي فضل الله ایڈوکیټ صاحب دوره تفسیر او د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب د بخاری شریف دوره به هم تاسو ته د دې دکان لا ترلاسه کیدی شي.